دا ښځې چې په دا بازار کې روان دي چې دا مخان لڅ کړي دا دی چې سرونه لڅ کړي یا دی چې دا وږې مږې لڅي نو د دې دا خیال دی چې یاره بس ټیک ته صحیح ده زه بازار له راوتلی یم بیا د سهار هغه چې راشي هغه بیا د عقل هم خلاصي ده د دې تر ټولو لویه بې عقلي دا وایي چې میشه رومانو څوک پېژني نه مې ورور په دې بازار کې سته نه مې پلار سته نه مې زوی سته نه مې خاوند سته نو څه دي چې پرېږدي خلک دي رخشې والا دی نو څه دي چې دی ټیکسي والا دی مزدا والا دی نو څه دي چې دی زما مخ دې وویني ښه ته چې خاوند وغوښتې دې دپاره یې وغوښتلی چې ستا مخ به بل څوک ویني او بیا ته ولې ته په دا خبره نه یې خبره د الله رسول فرمایي چې یو ښځه په دا بازار کې روانې چهره یې لڅوي بې مقصده بې غرضه لکه عام طور زموږ د ښځو د الله له جانبه لعنت ور باندې ویل کېږي د ملایکو له جانبه لعنت ور باندې ویل کېږي د ټولو مسلمانانو له جانبه لعنت ور باندې ویل کېږي چې د الله لعنت پر چا ویل کېږي نو دغه به څه حال خو دا یوه زلزله ده چې پر چا یې راولي ورک نیسي بیا نو دا لعنت خو د الله له جانبه در زلزلې بتر دی صحیح سو بعد د ښځې دا خیال دی چې دا حالانکې اوس حال دا دی سنت طریقه دا د ډېر ضروري چې پیسې به پورته ساتي او ضروري خبره دا د ښځه به پیسې کښته کوي حتی چې پر مځکه ورسره څکېږي تا ولې پیسې دونه پورته کړي دا د دې خبرې مقصد چیش دی یوه ښځه که د باندې راووتله چهره یې لڅوله ملا یې لڅوله د هغه رقم سینه یې لڅوله مخ یې لڅولو پیسې یې راپورته وې دا ته د چش دعوت ورکوې چې رابعه بصریه سي رابعه بصریه نه ده لا به هم جهنم له رځي دعوت ته چش ورکوې په دا خبرو کې تا څه مقصد دی یاره یو سړی که د چا د کور په دروازه کې په چون کې ورته ګوري یا کالج انجونې راچټې سولې پر هلته پر تړه باندې ځوان ولاړ دی شاوخوا ګوري د دې ته څه معنا ورکوې د دې دا معنا ورکوې چې یاره دا بېکاره هلک ولاړ دی بې غیرت هلک ولاړ دی بې دین هلک ولاړ دی بې شرم بې حیا هلک ولاړ دی دا معنا ورکوې دا ستا و هغې ته موږ کومه معنا ورکړو تېره ورشه دا ته چې په زوره ګایېږې دا ته چې بې ځایه خاندې دا تا چې پښې ګردې لڅې کړي دي دا ستا چې ملا ګرده لڅه ده ستا چې سر لڅ دی اشه اوس چې ته لمونځ کوې لمونځ او په لمانځه کې که د دې ښځې سر لڅولو لمونځ صحیح کېږي یا نه صحیح کېږي چې ته د الله په دربار کې ولاړې حالانکې الله رب العزت ته نو ما ورته ورک یو دا کپړې چې ما ورته اغوستې د الله امر دی د نبي علیه السلام طریقه ده او دا د پردې شی دی و چې ما ورته خدا نخواسته کمیس وکاږو بیا ما ورته الله ویني کوم کمیس واغوستې الله مې نه ویني دا خو نه ده داسې هو کمیس ما وسته دا د مخلوق دپاره دی د الله دپاره نه دی الله خالي امر راته کړی نو اوس الله زه پیدا کړی یم نو اوس که زه چیرې راولاړ سم په غسلخانه کې بې ادبي دي ما پې زه غسل کوم نو زما کپړې وخوا او بله خواته سي الله په ما نه دی خبر په کپړو کې مره خبر دی بغیر د کپړو مره خبر دی و چې د الله په دربار کې یو زنانه ودرېدله سر یې لڅ دی لمونځ یې نه صحیح کېږي حالانکې الله پیدا کړی دی نو الله په ټولو خبرو خبر دی نو الله یې د سر په ویښتان هم خبر دی ستا په سر کې څو ویښتان ما لګولي دي او کم ویښته به په کومه ورځ باسم دا هم لږ الله ته ور معلومه ده لا لمونځ نه صحیح کېږي نو تا چې ته بازار له راووتې بیا به چی شي چې الله په خپل دربار کې پیغمبر اسلام به وفرمیل تاسو د الله څخه حیا کوئ حیا صحابه ویل یا رسول الله موږ د الله څخه حیا نه لرو ونه نه حیا دا معنا نه حیا دا معنا ده چې کله تا نامحرمه ښځه ولیدله ته نظر ځینې واړوه دې ته حیا ویل یو نامحرمه ښځه د سړی یې ولیدی مجلس دی ګپه د بې ځایه بې مقصد د بې غرضه صحیح سلو دا به لرې کوې دا خبره د مابین بیا به چی راځي بیا حیا راځي که نه حیا دې ته نه وایي پیغمبر اسلام چې کله وفرمایله تاسو به د الله څخه حیا کوئ صحابه کرام پریشانه سو ول یا رسول الله موږ به باتروم لره څنګه ځو موږ به خپل ضرورت څنګه پوره کوو موږ خو د الله څخه شرمېږو دا خو بدن لڅېږي په دې کې د الله رسول نه مقصد دا نه دی مقصد دا دی چې کوم شان الله حرام کړی دی د هغو څخه ځان وګرځوه دې ته حیا وایي اوس ته خپلې کور والا ته ووایه چې ته چیش کوه په دروازه کې مه درېږه د باندې مه راوځه و دا تا چې دا خبر ورته وکړه نو خو د هغه معنا ده چې دا حیا ده نو یعنی مقصد د دې خبرې خو دا سو چې ته په دروازه کې مه درېږه او بیا زه ورته وایم چې ته شرم و حیا کوه نو شرم حیا څه ته ویل کېږي زما څه مخ پټوه یا معنا دا ده چې دا شرم و حیا ده زما په خوله وکړه ما چې د کوم شیانو سره ګرځولې هغه پر ځای که دې ته شرم و حیا وایي ولې یو سړی و چا ته وایي لور ته وایي زوی ته وایي ډېر بې شرمه یې ډېر بې حیا یې ډېر بې غیرته یې
خو د هغه معنا دی چې ما د کوم شیان راګرځولی ته نه یې راګرځېدلی. صحیح ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو نو ډېر عظیم مقام الله ورکړی، ډېر عظیم حیثیت الله ورکړی، ډېره لوړه مرتبه الله ورکړې وله. نو دی وایي ای خلکو تاسو د الله څخه حیا وکړئ، حیا. وایي زه چې کله ولاړ سم باتروم لره نو خو انسان دی، ضرورت دی، مجبوري ده. وایي ما سر نه دی لڅ کړی، زه سر پټ کړم، زه د خپلې سترګې پټې کړم، زه د الله څخه شرمېږم. وایي زه چې کله باتروم لره ولاړ سم زه د الله شرمېږم، ما پر دا سترګو لاسونه نیولي، تر دې به نو بالا شرم و حیا ګر سره پر روی زمین پېښ سوی. یا علما فرمایي وایي ته چې کله ولاړې باتروم لره ته دا خپل بدن ته نسې کتلی، دا حرام دی، بې مقصده بې غرضه. خپل بدن ته بې مقصده بې غرضه نسې کتلی. علما فرمایي دا نسې کېدلی چې دوه ځوانان سره لمبېږي دوی بدن ښکاره کېږي. د الله رسول فرمایي دا منع د حرام کار دی، دوې زنانې چې دی هغه سره یو ځای د دوی بدنونو سره ملوي، دا حرام کار، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي دوې انجونې ځوانانې دا په یوه بستره کې نه سره پرېوځي، یو ځای کېږي، دا حرام دی، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي چې کله زوی چې دی یا لور چې د هغه دواړه مطلب 10 کالو ته ورسېدل، 8 کالو ته ورسېدل، صحیح سو 9 کالو ته ورسېدل، بسترې ور جلا کړه. پخوا کشنیانو په یوه بستره کې پرېوتل، یو دلته یوه سړی وه، اوس یې بسترې ور جلا کړې، حالانکې ورور خور دي. دا ولې؟ دا شرم و حیایي. ځکه بیبي عایشه صدیقې وایي ما د پیغمبر سره مبارک بدن نه دی لیدلی، او پیغمبر سره زما بدن نه دی لیدلی. دا موږ چې دومره بې حیا یو، دا موږ چې دومره بې شرم یو، دا ډېر نحوست دی او دا ډېره غټه بې عزتي ده. د الله په دربار کې هېڅ حیثیت دا څوک نه لري چې شرم و حیا نه لري. او د الله رسول فرمایي الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. حیا چې دا د ایمان حصه ده، او ایمان چیرې سړی بیا جنت لر سړی، او بې حیایي چې دا بدکاري ده، دا ګناه ده، او ګناه چې دغه سړی جهنم لر وي. الله دې موږ ته حیا را نصیب کړي. الحیاء والعی شعبتان من الایمان. د الله رسول فرمایي یو حیا یو کمګویي، خاموشي نه ده، خاموشه ناست بې مقصد ده، بې غرضه، بې ځایه نه ګایېږي. د الله رسول فرمایي دا دواړه د ایمان حصه ده، دواړه د ایمان حصه ده. او موږ څونه ډېر ګایېږو، څونه بې ځایه ګایېږو، څونه ډېر ګایېږو، څونه بې مقصده ګایېږو. او د الله رسول فرمایي حیا کمګویي، لږ خبرې کول، خاموشي، دا د ایمان حصه ده. او ما ته د دې ایمان هست او خوشحاله په دې شکر دی، الحمدلله ایمان لرو، الله به مو وبخښي. جنت چې دی هغه د مؤمنانو دپاره دی. ارشنه خو دلته الله او رسول ما ته ویل دي چې ایمان ودې ته وایي، هغه شی په ما کې نسته، په خپله به خپل ځان ته لیکلي ورکړو چې په موږ کې حیا نسته. او د الله رسول فرمایي ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، رواه مالک. د هر دین یو داسې شی و چې هغه امتیازي صفت ولو، هغه شی الدین پر ښایسته ولو. د الله رسول فرمایي زما دین و اسلام چې دی دغه عظیم شی چې دی، د اسلام و دین ښایسته دی، په اخلاقو ښایسته دی، او هغه په حیا ښایسته دی. د هر دین دپاره یو امتیازي صفت و، زما د دین امتیازي صفت دا دی چې په هغه کې حیا شته، حیا شته. پخوا کستی په یاد دا زموږ ته مندې، زموږ ته اناګانې په بازار کې اول خو راوتلې نه، بیخي چې به مړه کېدله نو به ډاکټر له راووتله، که نه کېدله، دا نه سوه کېدلی چې راوبوتلې. دا لاس به داسې پر دا دواړه لاسونه پر سینه نیولي وو، پړونې به یې نیولی وو، چادر به یې نیولی وو. دا نو ډېره حیا وله، دا نو ډېر شرم و چې د دې ګرد کلي بې حیا او بې شرم هلک پر دا لار را روان و، هغه هم سېټ ته کېدی چې یاره دا حیاناکه ښځه ده. په کومه ښځه کې چې حیا پیدا سي، هغه چې بې حیا سړی دی هغه کې بله حیا پیدا سي. نو خو چونکې ته بې حیا یې، ته بې شرمه یې، دعوت ته دې خبرو ورکوې چې یاره زه خو نو راوتلی یم، ستاسو څنګه فکر دی؟ دعوت ته دې او ته نه یې په خبر. د الله رسول فرمایي په جهنم کې ښځه د سر پر ویښتانو زړېدله، اور پر بل، ته نه یې په خبره. هغه دغه وجه ده، په دې نه خلاصېږي چې دا خو نو نوی ژوند دی، نوې دنیا ده. نه 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 نه، نوی ژوند دی، نه نوې دنیا ده.